د زیټک د خپرونې لیدونکو سلامونه او درناوی مې ومنئ. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډېری مېرمنې کور کې جارو کوي نو کله کله جارو ته یې ډېره غوسه راځي ځکه د کور هغه برخې چې غواړو جارو شي نه کیږي. لکه په اشپزخانه کې په ځینو الماریو کې خوراکي توکي پاتې کیږي چې د وخت په تېرېدو سره ورته میږي راځي او همدا لامل وي چې نور خوراکي توکي هم له ځان سره زیانمنوي. که له داسې حالات سره مخامخ شوي یاست نو څه مې کړي؟ فکر کوم حتما به ټول خوراکي توکي مې راویستي وي او بیا مو د اشپزخانې هره خانه له ټوټې سره پاکه کړې وي چې دا ډېر ګران کار دی. اندېښنه مه کوئ، د نړۍ پرمختګ سره هر څه تغیر کوي او هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کیږي. بازار ته داسې کوچنی لاسي جارو راغلی چې تاسو سره په دې برخه کې ډېره مرسته کوي. دا جارو ډېره کوچنۍ ده او په دې کوچنیوالي سره ډېر کوچني ځایونه پاکوي. که بیا هم زیات ستړي اوسئ او جارو مو له لاسه نه کیږي، اکثر مېرمن د کور جارو کول نه ډېره بدوي او دا ورته ډېر مشکل ښکاري. خو اوس نړۍ پرمختګ کړی او د انسانانو لپاره یې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. موږ تاسو ته داسې یو څه وړاندې کوو چې تاسو ناست او کوټې مو په خپله خوښه باندې پاکې او جارو شي. تاسو را پوښتنه پیدا شي چې دا هر څه به څه ډول کیږي؟ آیا پیریان به جارو کوي که څنګه؟ مه ویرېږئ، بلکې دا هر څه یو ماشین کوي. داسې ماشین چې ځمکې پر مخ حرکت کوي او هر څه بیل بیل ټولوي. دا ماشین دانې، اوبه، هر شیان چې ستاسې د اوسېدلو ځای بدرنګوي دا ماشین یې ټولوي. دا ماشین ګرد دایرې په څېر شکل لري لکه د لاټو په څېر تاویږي. وړې خپې لري او په همدغه وړو پښو باندې ستر کمالونه کوي او هر څه راټولوي. د دې ماشیني جارو ښه کمال دا دی چې دا ستاسې ځیرک موبایلونو سره هم وصلېږي او د موبایل په کامره کې درته ښایي چې کوم ځای پاکیږي او کوم ځای پاکول غواړي او تاسو ته ډاډ درکوي چې هر څه ښه پاک شوي دي. دا ماشیني جارو د موبایل په څېر چارج اخلي او خپل چارج مطابق مخته ځي. اندېښنه مه کوئ، تاسې به اوس فکر کوئ چې موږ به ماشیني جارو ته کوټه په نښه کړې وي او د یادې جارو د چارج نشتون له امله به کوټه پاتې شي. داسې نه ده. دا ماشیني جارو لومړی تاسو ته هغه ځای چې تاسو ورته په نښه کوئ درته ښایي، وخت درته ښایي چې څومره وخت کې جارو کولی شي او کله چې چارج یې خلاص شي نو بیا خپله ځي او چارج اخلي. دا جارو لکه د روباټ په څېر خپله دنده مخته وړي. نو که دا روباټي جارو کور کې ولرئ نو اندېښنه مو څه ده؟ بس یوازې خپل آرام وکړئ او یوازې انتظار وکوئ چې ماشیني جارو مو کوټې څنګه او څومره وخت پاکوي. لیدونکو، اوس به د مېرمنو جارو نه راوځو یو بلې موضوع ته چې دا موضوع تړاو لري له نظامیانو سره. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومات شته چې په ښارونو کې د جرم او جنایت پر مهال د پولیسو پر وخت راتلل یوه ډېره لویه ستونزه ده. هو، دا هغه ستونزه چې عام ولس ترې ډېر شکایت کوي، که هغه په افغانستان کې وي او یا په نورو هېوادونو. د دوبیو پولیسو دغې ستونزې ته یو ډېره ښه او سمه د حل لاره پیدا کړې. د دوبیو پولیسو داسې یو نقلیه وسیله جوړه کړې چې د چورلکې ته ورته ده. دا یوازې د پولیسو لپاره طرحه شوې ده. دغه وسیله پولیس سره مرسته کوي چې په وخت د جرم او حادثې سیمې ته ورشي. دغه موټرسایکل ته ورته چورلکه 253 پاونډه وزن لري او له ځمکې څخه 14 فوټه لوړه الوتنه کوي. په ساعت کې 60 مایله سرعت لري او دغه وسیله کولی شي چې له چلوونکي پرته هم 40 څپو پورې الوتنه ترسره کړي. نو داسې ښکاري چې تر دې وروسته به پولیس هرې پېښې ته ژر تر ژره ورسېږي او د لارو د سرکونو بندېدو بهانه باید ختمه شي. نو دغه ډول وسیلې تر هر چا زموږ هېواد ته ډېرې ضروري دي. هیله مو دا ده چې زموږ هېواد هم یو ورځ دا ډول وسیلو نه کار واخلي. نو دا وه د نن ورځې د زیټک خپرونه. خدای دې وکړي چې تاسو پرې زده کړي. تر بله خپرونه پورې د خدای په امان.